د پاکستان خلاف د افغانستان ستره او تاریخي بریا مو مبارک شه. افغانستان په روان 500 ورځ نړیوال جام کې نن وتوانید چې ګاونډي رقیب پاکستان په ډیره راحتۍ سره مات کړي. دا لومړی وار دی چې افغانستان په 500 ورځ نړیوال جام کې یا په 500 ورځو لوبو کې پاکستان ته ماتې ورکړوي. د دې بریا اهمیت په دې کې دی چې په د کرکټ تر ټولو غټ سټیج یا د کرکټ تر ټولو غټ ډګر کې خپل ستر حریف او ستر رقیب ته ډیره په اسانۍ ماتې ورکړله. دا په دې جام کې د افغانستان په مخکې تللو کې او د مخکې تللو په ښه مورال جوړولو کې خورا مفید تمامېدلی شي. له توپ اچونې تر ډګر ساتنې او توپوهنې افغانستان هر اړخیزه ښه لوبه وکړله. نن نور احمد د افغانستان لپاره تازه دمې او نوی لوبغاړی ولوبېد. ډیره ښه لوبه یې وکړه. 3 لوبغاړي وسوځول او هغه هم د پاکستان د توپوهنې مهم او کلیدي لوبغاړي. د هغه سره د محمد نبي، راشد خان او نورو توپ اچوونکو ملګرتیا او همغږي ډیره ښه وه. په وروستي اوور کې د نوین ښه توپ اچونه چې د پاکستان د ستر هدف مخه یې ډب کړل او 2 ویکټ یې واخیستلې. هغه و چې افغان لوبډلې په یو ښه مقام کې قرار ورته ورکړ او په دوهمه پاڼۍ کې دوی دا توقع ورځنې کېدله چې دغه هدف ته نږدې او یا هم راواړوي. په توپوهنه کې افغانستان لپاره پیلیزو لوبغاړو ډېر ښه پیل ورکړ. تر 100 زیاتې منډې دغه جوړې کړې د رحمان الله او د ابراهیم زدران. کله چې رحمان الله آوټ شو، له هغې وروسته چې رحمت شاه راغی، د یو بلې ښې ملګرتیا پیل یې شروع کړه او تر ډېره بریالۍ وه. د ابراهیم د آوټ کېدو نه وروسته چې لوبډل مشر کله راغی، هغه هم کوشش کوو چې 1 او 2 منډې وشي او د سترو شاټونو هڅه نه وي. دغه وه چې په مقابل لوري دوامداره فشار وارد و او افغانستان په یو ښه مقام کې قرار درلود. نو هر اړخیزه ښه لوبه وه. بله برخه ډګر ساتنه د تېرې لوبې پرتله که وګورو، افغانستان فوق العاده ښه ډګر ساتنه وکړله او همدغه وه چې د افغانستان د بریا سبب شو. ټولو ته یو وار بیا مبارک وي او امید ده چې د افغانستان د بریاو دا لړۍ ادامه وکړي. کیدای شي زما د اواز نه معلومه شي چې دغه بریا افغانانو ته څومره اهمیت او څومره ارزښت لري. نو مبارک مشه.